ننګرهار چپرهار ولسوالي چې مرکز جلال آباد ښار ته نږدې پرته ولسوالي ده، ولسونه یې د مخابراتي شبکو له کمزوري انټرنیټي خدماتو څخه شکایت کوي. د چپرهار ولسوالي اوسیدونکي وایي دلته د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدمات ډېر کمزوري او په نشت حساب دي. نو دلته چې د مخابراتي شبکې ټولې صحیح دي، انتن یې صحیح دي، خو دغه انټرنیټ ضعیفوالی ډېر دی. هیله هم دا ده چې 4G شي، او بله دغه ده چې مربوطه څانګونه غوښتنه دغه ده چې دغه د انټرنیټ بیې لږ راټیټې کړي. دوی دغه راز له مسؤلینو غواړي چې په دغه ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدمات کوي او د انټرنیټي کڅوړو بیې کمې کړي. چپرهار ولسوالۍ کې اوس فلحال چې دی موبایل د صرف د زنګ دپاره یو کار کوي، خو د انټرنیټ دپاره فلحال کار نه کوي. کم کار کوي خو خاص کار نه کوي د انټرنیټ دپاره. په ورته وخت کې د چپرهار ولسوالۍ مسؤلین د کمزوري انټرنیټي خدماتو برخه کې د ولسونو ستونزې تاییدوي او ډاډ ورکوي چې اړوند مسؤلینو سره یې ستونزه شریکه کړې او د حل ډاډ یې ورکړی. نیټ تقریبا د 0 سره ضرب دی، خو تېره ورځ موږ دلته یو مجلس لرو د ولسوالۍ کې د مسؤلینو سره چې په هغې کې د مخابراتو مسؤل موږ سره شتون لرو. دغه ستونزه به انشاءالله اساسي حل کوو په څو ورځو کې. موږ سره دغه د پویګانو چې کوم ټیمونه دي، تخنیکي ټیمونه، دوی وعده کړې ده په نږدې راتلونکي به چپرهار ته سفر کوي او دا موضوع به انشاءالله اساسي حل کوو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت څخه شکایت درلود، خو د ننګرهار مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین بیا وایي هڅه کوي دې ولایت کې د نوو سیټونو په فعالولو سره د لرو پرتو ولسوالیو ولسونو ته با کیفیته مخابراتي چوپړتیاوې وړاندې کړي.